و ته کله کله دغه ټپه ووایې چې مورې لنډی ټوپک مې راکا وطن ته دې راغلې بلاګانې تورې تورې لنډی ټوپک مې راکا بادار لري له دې کیسو نه ډار علي وزیره درزار علي وزیره وی د خپلواکۍ نارې په جار علي وزیره درزار علي وزیره زمزمه هغه شخصیت ته ډالۍ ده هغه انسان ته ډالۍ ده چا چې د خپل قوم وطن دپاره په لسګونو جنازې شهیدان ورکړي دي او دی خپل هم د قربانۍ نه په شا کېدونکی دی نو په پښتنو ټولو لر او بر پښتنو افغانانو د ده دپاره ننګ او غیرت کول فرض دي نو دا یوه زمزمه دې ورته ډالۍ وي په اجازه د ملګرو وایي د لرو بر افغان لوی افتخار علي وزیره درزار علي وزیره وی د خپلواکۍ نارې په جار علي وزیره درزار علي وزیره و ته کله کله دغه ټپه ووایې چې مورې لنډی ټوپک مې راکا وطن ته دې راغلې بلاګانې تورې تورې لنډی ټوپک مې راکا بادار لري له دې کیسو نه ډار علي وزیره درزار علي وزیره وی د خپلواکۍ نارې په جار علي وزیره درزار علي وزیره انبی صاحب شعر دی وی په لاسو کې د تورې ات کړې وي او ته خاندې د ننګ غیرت مثالې پرتې درته د ورونو جنازې وي او ته خاندې د ننګ غیرت مثالې په کام د قرباني ور د بار بار علي وزیره درزار علي وزیره وی د آزادۍ نارې په جار علي وزیره درزار علي وزیره مصفاق صاحب د ستا په ننګراوتي پښتانه دي غرونه غرونه کوڅې کلي ښارونه د نر وزیر زخمي وزیر شورو دي اوازونه کوڅې کلي ښارونه راجګدي لا ټک تر کندهار علي وزیره درزار علي وزیره وی د خپلواکۍ نارې په جار علي وزیره درزار علي وزیره شاه مظلوم صاحب آخري شعر دی وایي دا ځکه په تا ویاړم ګیلمن چې ننګیالی باتورې میړنی قربان شم برې ته وره په رښتیا تکړه سړی باتورې ننګیالی و په سترګو کې ازغی د اغیار علي وزیره درزار علي وزیره وی د آزادۍ نارې په جار علي وزیره درزار علي وزیره